په کوم حال کې به لړه ښکته شي؟ وریځ په اسمان کې لړه ده او لړه په ځمکې کې وریځ ده. نو د وریځو او لړو ترمنځ توپیر یوازې لوړوالی دی. د لړو ښکته کېدل ځمکې ته د وریځو غځېدل دي. نو په دې مناسبت د لړو د ښکته کېدو مخکښ شرایط د وریځو د رامنځته کېدو شرایطو ته ورته دي او په تودوخې او رطوبت پورې اړه لري. کله چې د ځمکې شاوخوا تودوخه یوې ټاکلې درجې ته ټیټه شي، په هوا کې به بخار د اوبو په څاڅکو بدل شي او په دې مناسبت به لړه رامنځته شي. نو یاده ټاکلې درجه به څو وي؟ په بله ژبه که تودوخه د شبنم له درجې څخه ټیټه وي، نو لړه به رامنځته شي. د شبنم درجه به څو وي؟ دا به په هوا کې د بخار د اندازې یعنې د رطوبت له مخې وټاکل شي. که رطوبت ټیټ وي، نو د شبنم درجه به ټیټه وي. که رطوبت لوړ وي، نو د شبنم درجه به لوړه وي. مثلا په همدې حال کې چې د هوا تودوخه د سانتیګراد په حساب 26 درجې او هوا وچه وي، نو د شبنم درجه ښایي د سانتیګراد په حساب له 20 درجو څخه ټیټه وي. که د هوا په ورته تودوخه کې رطوبت ډېر لوړ وي، نو د شبنم درجه ښایي د سانتیګراد په حساب 25 درجې وي. نو په دې وخت کې که د هوا تودوخه 1 درجه ټیټه شي، لړه به رامنځته شي.